بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنوب ينام قبل ان يغتسل. وبالسند المتصل منا الى امام الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا همام قال حدثنا ابو بكر بن عياشي عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع بن سفيان عن ابي اسحاق نحوه. قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا قبل ان ينام وهذا صح من حديث ابي اسحاق عن الاسود. وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبة وثوري وغير واحد ويرون ان هذا غلط من ابي اسحاق. باب في الوضوء للجنوب اذا اراد ان ينام. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توسع. وفي الباب عن عمار وعائشه وجابر وابي سعيد وام سلمه رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث عمر احسن شيء في هذا الباب وصحه وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنوب ان ينام توضا قبل ان ينام. پرون د غسل په متعلق خبره وا. اوس دا چې دغه جنوب د جنابت په حال کې ویده کیږي یا د جنابت په حال کې وروسته را روان د خوراکي جنابت په حال کې دووري بیا جما کوي دا ټول احکامات دی وی قبیله نه دي. اول روایت کې ام المؤمنین وی چې حضرت پیغمبر علی السلام بکله د جنابت په وخت کې ویده کېدو خو ورسره دا مزید تکیم دغه روایت کې چار ذکر کړی دي چې ولا یمس ماء او به بخي مسکول نه چې بخي مسکول نه دا معنا وکونو تعرض راځي. په دوم روایت کې بیا څه راځي ام المؤمنین وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام به د خوب نه مخکې او داس کوو بیا ویده کېدو. دوم باب کې صحابي مبارک د پیغمبر علی السلام نه پوښتنه کوي حضرت عمر فاروق چې کومګه په اول د شپه کې د خپل بیبي سره جما وکړو د جنابت په حال کې ویده کېدای شو کنه غسل به دستی کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او اریو د تاسې چې د جنابت په حال کې ویده کېږي ویده کېدای شي خو اذا توضأ چې کله د او داس وکړي چې کله او داس وکړي. اوس دا چې سړی جنوب د جنابت په حال کې ویده کېږي یو عضو لغوي ده چې استنجا ویل او موضع د پلیتی کورونو شایان نجس شو دغه منزل او د لاسو منزل دی وای صرف یو دغه عضو لغوي ده چې استنجا موضع د ازیه او لاس پر منزل دی. یو عضو شرعي ده چې کامل او داس د منځ په حیثیت باندې ده. نو دا سړی چې ویده کېږي چې دا راغلی دی چې د جنابت په حال کې ویده کېږي ویده کېدی شي خو چې کله اودس وکړي کوم اودس مراد ده عضو لغوي مراد ده که عضو شرعي مراد ده. بیا دغه عضو واجب ده که مستحب عمل ده. نو دواړه قول دي. اصل کې ښه تحقیق دا ده چې وای درې مقامات ذکر شي. بهتره تر ټولو نه غوره حال دا ده که په اول د شپې کې سړی جما وکړه د خوب نه مخکې د جما په د دستی غسلم نه کوي دستی متصل غسلم موجب د مرض ګرځي. څه ساعت اوت هغه حرارت بدن چې په جوش راغله بیرته کېناست حال عادي نورمال حال شو غسل چې کی هغه وخت بیا کړی شي. بهتره دا ده چې د غسل په حال کې ویده شي غسل وکي بیا ویده شي تر ټولو نه غوره. دوم مقام بیا دا ده چې شرعي اودس وکي مکمل بیا ویده شي. دریم مقام دا ده چې استنجا وي مواضع د ازي صفا کې بیا ویده شي. دا ادنا مقام چې نفس استنجا وي تر دغه نور پورته چې اودس شرعي وکي دا تر یغه نه پوغه مقام
تر هغه نه پورته غسل چې مکمل غسل وکړي. د خوب نه مخکې دغه حکم ده، د خوراک نه مخکې دغه حکم ده. جنابت په حال کې خوراک کړی شي، کم از کم لاس خو دې پرېمینځي، استنجا خو دې ووایي، که نه تر دغه نه بهتره چې اودس وکړي، تر یو بهتره دا ده چې غسل وکړي. د دوواري جماع هم حکم دغه ده چې سړی د خپل اهل سره جماع وکړي، بیا چې اراده د دې و چې دوواري جماع وکړي، وایي کم از کم استنجا خو دې ووایي، مخایا دا نجس عورت دی وای نه داخلي چې په اثر کې اثر بیا په اولاد کې راځي. عورت دی نجاست په حال کې نه داخلي، کم از کم استنجا خو دی وای. تر دغه پورته مقام دا ده چې اودس وکي، تر یغه نه بهتره مقام دا ده چې غسل وکي. که دواري جماع اراده وم چې واره غسل وکي په کامل طهارت بیا جماع وکي، نو که خدای پاک علوق پیدا کو هغه اولاد کې به اثر د طهارت کامل وي. خو دغه بهتري تعبیر چې ما وکړ دغه نه د عام علما او مسلک ثابت شو چې دا استحبابي محکم ده، وجوب نشته. اهل ظواهر صرف هغه په دغه باندې دي چې د خوب نه مخکې او داس واجب ده، بیا او داسنه سړی نشوي د کېدای. ولې یو حدیث مبارک راغلی، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جنابت په حال کې ویده کېږي نو اودس باید وکړي. که اودس ونه کی او په دا شپه کې دته کېدای شي چې مرګ راشي، بیا به ملایکې د رحمت نه ورته راځي. یو روایت کې راغلی چې جبرائیل علیه السلام به بیا نه ورته راځي. یو روایت کې داسې راغلی ملایکې نه داخلېږي هغه کور ته چې په کومه کوټه کې سپی وي، هغه کوټې ته چې په هغه کې بوتان وي. خو یو روایت کې وایي دا مس راغلی هغه کوټې ته چې په هغه کې جنوب وي. دا چې د خدای د رحمت ملائکه بنديږي دا معلومیږي چې ګناګار ده. ګناه خو الته د چې فرضي او لازمي حکم پرېږدي، نو غسل معلومیږي او داس چې دا لازم ده، واجب ده، فرض ده چې دا بکې کدی ونه کړو ګناګار شوي ملائکه ناراضي. خو جمهور علما دا وی چې نه، دغه حکم د استحبابي ده او داسه کوله واجبي نه ده. ولې که او داس وهم کې دا تا خبر در سره اومنو د جنابت نه وځي، بیا څه پیدا شو؟ د جنابت په حال کې ته ملایکه نه راځي، خو چې اودس وکم په اودس باندې خو د جنابت نه وځي نه چې ترڅو د غسل نه کړای، بیا ته په اودس ولې خلاص بولې چې اودس واجب ده، اودس پکې بس اودس وکړو بیا مشکل نشته. خو په اودس خو د جنابت نه وځي. او هغه وعید چې کوم کوټه کې جنوبي ملائکه د رحمت نه ورځي، دا وای دی او چا په باب کې د مطلقاً نه ده. دا د هغه جنوب په باب کې دا چې وخت په جنابت کې د عادت وي، همیش په جنابت کې وخت لري، تهاون په غسل کوي، حتی کله د سحر المنځه وخت په د باندې راشي د جنابت په حال کې وي. دا وعید دیغه په باب کې ده. کني د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په متعلق کې د ام المؤمنین پښتنه د درې شیانو شوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې جماع په اول د شپه کې وکړه، غسل کوو که نه په بی غسل مې د کېدو، دا ورته دواړه کله غسل پیغه وخت کې کله کله په اخر کې کړه. لکه هغه مخکې چې موږ تاسو ویل قرائت د شپې په لمانځه کې په زور ویلې که سوکه، دا وی دواړه کله په زور ویلې کله سوکه. ناغه صحابي خوشحالي کار کوي چې خدای پاک په دین کې توسع راوستلې ده، پراخي راوستلې. تخیر خوشته خو افضل مقام دا ده چې په غسل ویده شي. د دغه وجنه کومه تاسو فکر وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باب کې معبل او رضو ویلې چې د شپې د تهجد نه بعد کله به اراده د جماع وا اغلبا په داسې وخت کې جماع کوله چې شپه په جنابت کې په دې تیر نشي. دا معنا نه چې په اول د شپه کې جماع نه کړي، دا معنا وای نه، خو غالبا دا ذکر چې حق د الله مقدم عبادت تهجد یو کې خلل را نشي، دیغه نه بعد به جماع کوله غالبا به پیغه کې کوله چې شپه په جنابت کې نه. اوس نو راځو دغه ځای ته چې د اول باب کې دا دوه حدیث د ام المؤمنین راغله. اول روایت کې وی چې نبی علیہ السلام به وی د کېدو او هو جنوب ولا یمسما، او دوم روایت کې دا وی انه کان یتوضا قبل ان ینام. نو څوک چې ولا یمسما دا مدرج دی راوی دا وهم دا پراوی کې وی د کېدو د جنابت په حال کې
حدیث تر دغه ځای پورې ده ینام وهو جنوبا خدا چې د نبی له سلام عادت داو چې دای به اکثره په اوداسو وي د کېدو نو بعض خلکو د اوداسه خبره لازمه کړي خدرته ویل دي چې لا مسما دا روایت د دغه لپاره چې نه اوداس لازم نه ده نه لا مسما څوک یې چې نه تعرض نشته الته چې نه په دنه لا مسو شوی ده دا وی د کېدو وهو جنوب ولا مسما د مان مراد او بده غسل دي غسل نه کوو د کېدو د جنابت په حال کې او په دابل ځای کې ثبوت او د اثر راغی ثبوت او د اثر راغی چې په او د اثر د کېدو نه تعرض نشته غسل نه د کړي عام د شوی د شوی ده خو ما د ټول کله کله چې موږ ته امت ته توسع راشي خوراک چې سړی کيم دغه حکم ده چې خوب کيم دغه حکم ده او چې دواري او د جمعه کيم دغه حکم ده د مابین کې فرق نشته فما جاء في مصافحة الجنوب وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن سعيد القطاني قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وجنوب قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت قال فأين كنت وأين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا قال إن المؤمن لا ينجس وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال وعيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح قد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنوب. د جنوب سړي د پاره د جنابت په حال کې مصافحه کول چاته لاس ور کول دا څرنګه دي حیض جنابت په ټول بدن کې نجاست حکمی راولي که حقیقي نجاست حکمی لاس په غره خو نجاست حقیقي نشته نو د حیض په حال کې هم لاس چاته ورکوي شي خزه د جنابت کې خو په لاس پورې نجاست حقیقي نشته د جنابت په وخت کې هم چاته لاس ورکوي شي حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې نبی علی السلام د سره ملاقات شو او حضرت ابو هريره جنوب و دوی بیا غلای انخناس غلای تر پښا شوم او لاړم غسل مې وکړ چې راغلم راتوري چیرې وی یا راتوري چیرې لاړې چې ما زروم لید بیا چیرې لاړې ما ورته له سیب زو د جنابت په حال کې نو غسل ته لاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته المؤمن لا ينجس اوس په حدیث مبارک کې د ترجمه الباب د ثبوت ده باب دا په مصافحه د جنوب کې او دلته د وی چې د نبی اسلام سره په مخه ورغلم زه د جنابت په حال کې نو تر پټ شوم غلې لاړم غسل مې وکړ در نه پیتنه وکړ چیرې لاړې ما ویل زه جنوبم غسل مې کوه دوی ویل چې مسلمان نه نجس کیږي نو ثبوت مصافحه قرآن غي نو بل روایت کې داس راغلی چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات شوم ماته لاس را کوستړې ما شم سره وکړه بیا مې په سوکا زو شرمېدم سوکا مې د لاس د لاس نه وېست او ځان مې مؤخر کو لاړم غسل مې وکړ نو پښتنه وکړه چیرې لاړې ما ورته ویلې چې جنوب د جنابت په حال کې د لاس تر کول ته مې مناسب ونه بلل درته ویل چې مسلمان خو نجس کیږي نه نو مصافحه روا ده مسلمان نجس کیږي نه بل روایت کې راځي چې مسلمان ته نجس مو وي مړ وي کژوندای نجس ما بوله د په تقاضا باندې څوک وي چې مسلمان چې مړم شي بدن نه نجس کیږي ولې خو د نبی اسلام چې نجس ما بوله او څوک وي چې انسان حیوان دموي ده وجود کې وینه لري غویا او میګه اوخ چې موږ خروغ وخی روا ده الته خو چې دمه مسفوح ته جدا شي چې په خپل مرګ مړ شي به وخه روا ده ولې نجس شوه دا وینه پکې تیت شوه نو مسلمان چې مړ شي دا خو څوک لاله نه چې وینه تر جدا شي نو د دم وینه په بدن کې تیت شوه بدن نجس ده نو غسل ورکول فرض دي خو خبره د مؤمن وکړه چې مسلمان نه نجس کیږي
کافر څنګه د نجس ته کنه نو وی اعیان د کفار هم نه دي نجس ته ذات نه د نجس که نجاست حقیقي په لاس یا په پښه یا په کوم ځای پورې وو هغه خو که مسلماني مغه ځای نجس ته که کافر مغه ځای نجس ته نور ذات کافر هم نه د نجس او څوک چې نه نجس ته ولې خدای پاک انما المشركون نجس علاوه مشرکین نجس دي نو د کافر وجود ټول نجس هغه په مقابل کې مسلمان نه نجس کیږي عام علما په دې دي چې اعیان د کافرانو هم نجس نه دي خو چې خدای پاک ورته ویل دي انما المشركون نجسون د دغه نجاست نه نجاست عقیدوي مراد ده دې عقیده ډیره خبيثه ناپاکه عقیده ده او یا وای تعبیر په نجاست کفارو نه شوی ده مبالغه ده په نفرت کې د کافر نه بدوسه ځان ساتي مين او محبت او دوستي باندې کوي چې حتی ورنږدې کېږي بم نه لکه د نجس شنه چې ځان ساتي دا ترک ته تعلق ته تاکید په دغه کې چې مشرک نجس ته یعنی لکه ظاهره پلیتی چې وی پوره چې ظاهره پلیتی په چا پوری په ګند ککړی څوک ورنږدې کېږي مایل بم نه کوي ورسره نږدې تعلق ستړي ماشي او مصافحه او معنقه دا بم نه ورسره کوي دغه اشاره ده کني نور ذات کافر هم نه د نجس چې په لاس پورې نجاست نه یو دغه کافر وبو تلاس ورډي پیغو وبو باندې او د سروا ده ذات خو نه د نجس نجاست خبره چې راغله د هغه د عقدي په لحاظ باندې ځکه هم په دغه مسله کې به راځي چې جمعه ته مشرک نه نوتای شي کنه نو البته باځي ایموي نشي نه نوتای ځکه خدای په کویل د نجس دي خو موږ مسلک دا ده چې نه په ذات کې خو نجاست نشته په بدن پورې خو نجاست نشته البته نبی عليه الصلاه والسلام د وفود د مشرکینو د پاره په جمعات کې دینه خیمه درولې و یو مشرک حضرت سمامه دریش په جمعات کې تړل یو په مټه د جمعات پورې پس د دریش په اخلاص کو ایمان راوړ نو ذات کې نجاست نشته که نجاست هغه د عقدي په لحاظ باندې ده فما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم ابنة ملحانة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت ما قد تغتسل قالت أم سلمة رضي الله عنها قالت لا فزحت النساء يا أم سليم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء إن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله تعالى عنهم د خځې د احتلام مسله هم ضمناً اول ورځ د احتلام د سړي په باب کې ذکر کړه خو دلته صریحي باب د دې په باب کې ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها وی حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د حضرت انس رضی الله عنه مور مبارکه راغله پیغمبر علی السلام ته او ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی خو ترک د حق نه کوي لازم د حیا سره ترک ته ځکه حیا خو جسمانی صفت ده هغه په الله کې نه راځي انقباض النفس عن القبائح چې بل ورځ موږ تاسو د حیا تعریف کړی ده نو لازم دی غسره چا ترک ده خدای پاک حق نه ترکی دا خبره هم د دغه د پاره کوي چې د مسله پښتنه کې خځه شرمېږي خو مجبوریت ښکاره کوي عذر ویلې رب کریم د حق بیان کوي نو زه مجبور یم د حق پښتنه کوم خځه باندې غسل شته چې دا په خوب کې داسې څه وویني لکه سړی چې ویني لکه سړی چې ویني دا دې ته څه معلومه لکه سړی وای دغه حال یا دی لیدلی و یا یې اورېدله خبره خو د احتلام ډېر دي خو لیدل خو دا کونډه وه میړه یې درلود خو د حضرت انس رضی الله عنه مور ده میړه په کور کې احتلام شوی دی جامې مینځلې دي دا یې لیدلې دي په سترګو ځکه دا ویي چې که ښځه هم داسې څه وویني لکه سړی چې وویني په خوب کې آیا په دغه ښځه باندې غسل شته حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې او خو چې کله منی وویني اذا هي رأت الماء فلتغتسل چې انزال شوی وي منی خارج شوی نو دا دې غسل وکړي حضرت ام سلمہ رضی الله عنها قلت لها فزحت النساء
ما ورته ویل ښځې دې وشرمولې یا ام سلیم دا دې څنګه پوښتنه وکړه وایي یا خو طبعا ښځه په دغه پوښتنه شرمېږي د دې عادت دا ده چې دا حال پټوي اگر که هغې ته دې علم و په دغه خبره او یا دا ده چې پرون موږ وویلې چې ښځو ته احتلام کم پیدا کېږي او ازواج مطهراتو ته پیدا کېدو نه ځکه ورته ښځې دې وشرمولې دا دې څه ویلې او بل دا ده چې د احتلام دلیل د شهوت ته احتلام چې د چا کېږي ګورې د انسان چې کله کمزوری شي مریض شي احتلام یې ډېر کېږي تاسې خیال ده دلیل د شهوت اعصاب کمزوري شي نو د لږ شهوت برداشت هم نه لري معمولي شهوت لکه د جماع په حال کې چې کوم انسان کمزوری وي اکثره د دخول نه مخکې انزال وشي شهوت ډېر قوت کم نو چې سړی مریض شي سړی ستړی شي سړی د مرضي او تکلیفو په حال کې وي خو شهوت خو شته خو شهوت کنټرول نشته د کمزورۍ د وجې نه احتلام یې ډېر کېږي نو دا خو دلیل د شهوت نو بیا خو دا معنی چې ښځو هم شهوت کېږي سړی ته داسې پوښتنه دې وکړه خو نبي علیه السلام ورته ویل چې او غسل په ښځه باندې هم شته اذا رأت الماء د ښځې د احتلام په باب کې چې احتلام یې وشو غسل چې شته آیا رؤیت ما شرطه که نه نو یو قول دا ده چې د بعضې ائمهو چې رؤیت ما نه ده شرط چې نفس احتلام یې په یاد و که اوبو موبو چې ونه لیدم غسل په دې باندې لازم ده خو لیکن وای فتوا په دې قول ده چې نه د دوی دپاره هم رؤیت ما شرط ده هغه قول چې کوم علماو کړی چې د ښځې احتلام وشو که ما یې نه لیدلی هم غسل شته وایي هغه کنایه ده د انزال نه احتلام یې چې وشو احتلام دا معنی چې انزال یې وشو بیا که د باندې بدن نه یې راوتلی خوند پیدا شو ځکه پرون مو ویلي و چې مني چې وځي بشهوت وځي چې خوند پیدا شو د خوند په وخت کې انزال وشو نور یو طرف ته د باندې که ادراک ونه شي خو وای نه بیا مختاره دا ده کله خو خوب کې دغسې حالات وي د خوب د کیفیت د خوند هم وي لیکن سړی هم راویښ شي په بدن باندې چې نه وي چې په بدن چې نه وي په یو صورتو کې بیا غسل نشته باب في الرجل يستتر بالمرأة بعد الغسل وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن فليس بن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستتبع في فزمنت إليه ولم أغتسل قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يتطلع بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري وشافعي وأحمد وإسحاق. اوس مې مخکې وویلې چې د جنوب بدن چې نجس ته په نجاست حکمي باندې ده هلته مو والحائزو مو ویلې که د جنوب خولې په تاوه لګېدې پروا نشته د حایزې ښځې خولې چې په تاوه لګېدې پروا نشته ځکه ټول بدن خو یې نه ده نجس اوس لحاظه سړي د خپلې بیبي سره جماع وکړه او بیا د شپې سړی وختي جګ شو غسل یې وکړه ښځې لا نه ده کړی راغی د ژمي موسم ده سړی ده اوس دغه انسان چې ګرمیږي خو په ګرم لباس باندې او د موږ تجربه ده چې په لباس دومره زر نه ګرمیږي لکه د انسان سره چې یو ځای شي د انسان په وجود کې چې کوم حرارت ده ګوره دا برستن هم د تا نه ګرمیږي بیا تا ګرموي دا برستن خو خپله سړی وي خو تا د وجود نه ګرمه شي ګرمایشت ورشي بیا هغه چې ګرمه شوی تا ګرمي د بدن ذاتي ساتي نو ډېر ګرمي د انسان په وجود کې ډېره ده نو ام المؤمنین وی نبی علیہ السلام به کله غسل ته مخکې تر ما جګ شوی و غسل به وکړو بیا به داسې پیښه وه لمونځ به هم کړی و تهجد اوس غسل کړی دا د ژمي موسم تهجد هم کړي په لوڅ بدن باندې لوڅ دا بدن د موږ غوندې کوټونه خو یې نه وه خو یو څادر یو لنګ به یو په دغه بدن مبارک باندې په دغه لباس کې لمونځ کړی ساړه نیولی چې ساړه نیولی ما ته راغی را سره څمرستو ما غسل نه ده کړی حتی ځان ته مې ښه رانږدې کړو غیږ مې ورکړه چې بدن مبارک کې ګرم شي پروا نشته ځکه دې په بدن کې خو نجاست نشته موږ تاسو ته وروسته بیا مسله د حیض کې را روانه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ساړه شوی راغی د ام المؤمنین سره په بړستن کې څملي هغه ورته چې زه د حیض په حال کې ماته د حیض عذر شروع شو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ورانونه دیم لوڅکا دا خپوي کوي او بیا په ورانو باندې خپل سینه مبارکه ورګدي بیا د پاسه لوري نه وایزده چې په ورغبرګ شم چې کوز نه ورانونه شو به د پاسه نه ز شم چې زر ګرم شي ځکه په ټول بدن کې خو وینه نشته حیض پلیتی خو په د خاص محل کې ده نور بدن خو نه نجس کیږي نو هغه په خپل ښځې سره ځان په هغه باندې ګرمول قبل الغسل د جنابت په حال کې چې د جنابت په حال کې دا پروا نشته باب التيمم للجنوب اذا لم يجد الماء وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن خالد الحزاري النبي قلابه عن عمرو بن بلدان عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد طيب طهور المسلمين وان لم يجد الماء شسينا فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير قال محمود في حديثه ان الصعيد طيب وزور المسلمين وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد بن حزة عن ابي قلابه عن عمرو بن بلدان عن ابي ذر رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلابه عن رجل من بني عمرو عن ابي ذر ولم يسمه وهذا حديث حسن وهو قول عامه الفقهاء ان الجنوب والحيض ان لم يجد الماء تيمم وصلي ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان لا يرى التيمم للجنوب وان لم يجد الماء ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال تيمم اذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك وشافعي واحمد واسحاق مخکې د غسل ته اوداسه چې هغه د اختیار حال د اوبو په استعمال قادر د بیان کېدو اوس د طهارت اضطراري بیان کېږي چې تیمم د مجبوریت په خاطر باندې د اوبو په ځای چې خاور کوي دا تیمم د غسل په ځای کې هم صحیح کېږي که نه خبر په دې کې ده اصل د تیمم بحث نه ده تیمم بحث دا بل مخکې چې پاڼه راوړو بیا به دغه په آخر کې بیا راځي تیمم او د تیمم شرایط خو بعد به بیا هلته انشاءالله العزیز ذکر کوو خو د جنابت په وخت کې چې استعمال د اوبو ته قادر نه وي تیمم ویلی شي که نه دا اوس دلته دغه ثبوت کوي چې او حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی سعید الطیب خاوره پاکه مخ د مځکې پاک خصوصیت خاورې نه د شرط هر هغه شی چې په اور باندې نه سوځي نه ویلې کېږي یعنی نه یېرې کېږي نه ویلې کېږي اوس دغه مس دی اوس رپو دا شیان دی ویلې کېږي لرګي واښه دي دا بیا یېرې کېږي نو چې نه ویلې کېږي نه یېرې کېږي بیا شګه ده که خاوره ده که چینه ده که رانجه دي که مرمر تیږه ده که هر څه دي په دغو ټولو تیمم روا ده دا طهور د مسلم دی اگر که 10 کاله اوبه نه کې پیدا هم اوس اگر که 10 کاله هم پیدا نه کې په دا 10 کاله کې به مسلمان خامخا جنوب کېږي که به نه جنوب کېږي چې تیمم د تر 10 کالو د دپاره کفایت کوي نو خو په دا که 10 کاله په استعمال د اوبو قادر نشو که جنابت و جنابت ازاله هم په تیمم کېږي لکه د بیا اودسیه ازاله چې په تیمم کېږي خو که جنوب د جنابت په حال کې اوبه نه کړې پیدا او د تیمم وایه په تیمم لمونځ وکړو غاړې خو خلاصې شوې لیکن بل وخت کې په اوبو قادر شو بیا به غسل کوي او کنه په تیمم هم داسې بدن پاک شو لکه په اوبو چې پاک شوی ده چې واره غسل وکړي بیا دواري اوبه دي بیا پیدا کړي غسل شته دلته وایي چې نه دا تیمم لکه ساتر د حدث ته رافع نه شو لکه حدث یې پټ کړی و 3 شپو پورې په موزه برسېره مسحه کوي لکه پښه یې ساتلې ده د نجاست نه چې موده پوره شوه لکه نجاست دننه ور داخل شو بیا به موزه باسي پې به مینځي که به نه مینځي که نور اودس چې وي هم نو چې کله په استعمال د اوبو قادر شوې بیا به غسل کوي یو لمونځ دې په تیمامه کړی 2 دې کړي 5 دې کړي لاس دې کړي خو چې کله هم په استعمال د اوبو قادر شوې بیرته به بیا غسل کوي آینده لمونځونه دې بیا نه صحیح کېږي خو دلته بیا تعبیر وکړه چې خپل پوست ته د اوبو ورمسکي دا خیر ده د دغه دپاره خیر خو صيغه د اسم تفضیل ده دا بهتره ده تر هغه نه چې په تیمامه اکتفا کوي نو کې په تیمم باندې اکتفا خو جایز خو شوه دغه ځای نه خو بیا دا معلومیږي چې جایز خو هغه هم ده که هغه تیمم وایي او غسل نه کویم خو که غسل وکړي دا بهتره ده نو جواب دا ده
چې دلته اسم تفضیل په تفضیلی معنا نه ده دا د زیادت معنا نشته پکې داسې اسم تفضیل ده لکه پلانکای عالم د ترجیدار په دیوال کې علم شته نو په بل جانب کې خیر به خستانه د سنت چې دا طریقه بهتره ده نفس خیر خو پیغه کې مشته چې سره له دینه په قادر په وبو په استعمال ول قادر شوي خو بیا هم هغه وبو تیمم باندې خو اکتفا کیږي نه دا به خستانه دا د انسان هغه د زړه د اطمینان په خاطر د خیر تعبیر وکړه دا چې سړی یو اړ دی استنجا د اوبو سره عادت وي بیا چیرې په دښته کې قضای حاجت وکي لوټي استعمال هم کی خو چې ترڅو اوبو ته رسیږي سړی کوي چې ما کالیم نجس شو بدن مې نجس شو زړه اطمینان نه کوي کنه په تیګو مې اکتفا کیږي کنه کی خو اطمینان نه راځي چې استنجا بالماء وکړه مطمئن شي په تیمامه باندې المنځ یو کړی خو زړه کې شک او تردد ده او چې غسل وشو دا شک لار ظاهر شو دا ډیر بهتره ده دغه لپاره نو تیمم د جنابت په حال کې روا ده نور مسله ورستم ذکر کیږي دلته لم دغه مروي چې تیمم د جنابت او تیمم د حدث دیم دواړه یو قسم صرف ضربتين دي مخ مسه کول او لاسو مسه کول د نور بدن حکم ساقط ده نه چې تیمم د جنابت لپاره بکالی باسي په خاور کې برغړې لکه حضرت عمر وقاره روانه ده ټول بدن سپیره کول نشته تیمم د دواړو یو قسم ده خو تیمم کې نیت دا فرض هغه خبره تم چې په یاد وي نور خو د استحاض مسله ډیره